بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بزمو شو خبره په مخکې او درس شروع رسول الله فرمای د دین د اسلام درس او شپته خوونه دي چې کله د عیسی په انسان کې موجوده شي د انسان مزمن الله جنت لبوشي. پای ګډه راغله خبره شوی و. مقصد ترغیب چې خلکو ځان کې د قصبتونه پیدا کړي چې موږ الله هم داخل کی او د صفاتونه پیدا کړي او دا نن د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د حدیث تشریح او پاغي کې اوسو عملنا رسول الله موږ تاسو له خودلی دي کدا مو شرط وکړه د دې عمل بدله او نتیجه دا به شي زمونږ الله به تاسو جنت له داخل کې او دا ضروری دي موږ لم زنانه علما عوام له مليانو ټول له کله چې سره مسلمان دي ضرورت لري او بل وجه چې موږ الله کار د عمل سره لري کله انسان عملي او هغه کې اخلاصي وهو او که چیرته عمل نه یو یا عمل به اخلاص به نه دا بالکل به اعتبار اق انسانان چې هغه عمل نه لري او اخلاص نه لري دا به بالکل برباد دي. ناغه کوم عمل نه دي چې رسول الله خو دې عليه الصلاه والسلام یو باندې اجمالی خبره کیږي بهترین نعمتونه ان شاء الله موږ لري کړي او قران او سنت. یو حدیث کې راځي پروایت انس بن مالک چې امام طبرانی را نقل کړی دی هغه نقل کوي د ابو ذر رضی الله عنه. ابو ذر څخه ډېر بهترین صحابي دی. رسول الله فرمایي د اسمان لاندې د زمکه بشر باندې بهترین انسان چې صادق په اعتبار د لهجه هغه د ابو ذر نه بل شړی نه. ابو ذر څخه فرمایي قلت یا رسول الله ما ویل شهد الله رسوله ما له وصیت وکړه. قال الله نبی ویلي زتاله وصیت کوم به تقوا الله د الله په ير باندې فانها راس امرك زکدا سر دین موقوف علیه جرړه او اساس. ابو ذر سے فرمای تاسو ازر ګورئ چې ابو ذر څومره بهترین صحابي دی. موږ تاسو څومره د الله لپاره کړی دا دله معلوماتو چې په دې عمل باندې به انسان جنت له ور داخليږي لیکن سوال کوي او په دې باندې دا نور ملګری پوي او به ټول امت تر قیامت تقعدت عمر بن الخطاب کې مو رضی الله تعالی عنہ یو مسله باندې بشکل پوي او نو به هم تاسو کې مقصد به دا و چې دا ناس ملګری پوي شي. وسه ډېر مهم شی دی. وماونه دا پوښتنه کوي چې یا رسول الله مال ته وصیت وکړو ماته ویل چې د الله نه یریږي ځکه ستاسو دین اصل جرړه موقوف علیه بنیادی شی تقوا ده. قلت ما ویل یا رسول الله زدنی مال نور بده کې زیاتواله راواله. دلیل به دې چې په حدیث کې به محمد رسول الله د ملګرو د احرص الله بیان کې به دین چې د څومره اوچت قیمتي خلک دي. ځکه و حدیث کې راځي الله به ټول انسانانو کې وکړه مال صحابه انتخاب کړه بهترین ټولګي د انبیاء او رسول زمکه بسر باندې او ټول جنت ولادي او ټول زموږ د الله محبوبان دي زموږ د رب العالمین محبین دي هغه محمد رسول الله ملګری صحابه. نو قال ابو ذر شمال ویل چې عليك بتلاوه القران وذكر الله عز وجل ته د قران تلاوت بار بار کوا او د قشن الله یادوا ورس ان شاء الله راځي تلاوت څه مقصد او ذکر څه مطلب. فان ذلك لنور في السماوات ونور في الارض دا ستاره پر رڼا د پاسمنونو کې د قشن الله نه برزمه کی. قلت ما ورته ویل یا رسول الله زدنی نور مال زید کا. قال الله نبی ورشي عليك بالجهاد طبعا لازم دي دشمن په مقابل کې مرشه ونه شي سنگر ونه شي فانها داشر فانه رهبانيه امه اسمه امه رهبانيت دار ځان لکېدل چې سړی په ورځ کې پاتې شي زموږ بدین کې رهبانيت نشه رهبانيت هغه جهاد. قلت ما ویل شي یا رسول الله زدني مال نورم زید کا. نو قال الله نبی ویل شي تبا زیات خندانه کوي فانه دا زیات خندا چې یمیت القلب دا د انسان زړه وجني ويسحب او ختمي بنور الوجه د مخداسي بيو قشنګ. د انسان اجمالی سره د حدیث یو پښتو معنی کو به یو باندې خبره کو چې د څه مقصد. بیا د عمر بن خطاب دا خبره ذکر کیږي چې انسان کله خندا کې تقریبا بده کې اولس نقصان نه پیدا کیږي. هغه کم دي هغه ځان له خبره ورسره
وقلت ما ویل یا رسول الله زدني ما نورم زید کا نو قال الله نبی ویل علیک لازم ده بتا باندې خاموشي همیشه د خاموشه پاتې شي الا من خیر مگر که چرته خیر خبره نو به خاموشه پاتې کیږي نه بلکې تشریح وکړي بیزه غړي کما و فانه یقینا د خاموشي چې د ودا شړون کې د شیطان ابلیس عن کستانه کته وګړي چې ابلیس علیه لعنت زنه و شړې کمشنی کې ولري کې بیزه غړي کما نو ابلیس بالکل صاحبانه راځي دا څه لکه متروکه چې شړې به ابلیس سره اخلاص شي افسوس به دا حق انسانانو ژغه بیزه غړيږي او زید غړيږي او هیڅ پیدا بکینی وعون لك على امر دينك او دا خبر ورته وکړه چې ابو ذر یا ابو ذر استاد دین په کارونه کې سم ډېر کومک وکي قلت ما ورته یا رسول الله زدني ما نورم زید کا نو قال غير چې انظر الى من هو دونك وګوره هغه چې غسانه کتره ولا تنظر او قتل بنك الى من هو فوقك هغه چې غسانه اوچته ورسره ان شاء الله به حدیث خبره کیږي هغه چې کته کې چاله قتل او پورته کې چاله و فانه اجدر دا خبر ډیره لایق ده چې تسبقونه غني د الله نعمت عندك چې کوم تاسو سره دي رب العالمین تعالی کې سبا بدن درکړي خو فقر دی نو ته به دې کې موږ ګورې چې لکه د پلانې سړي دومره بنگلې دي او دومره ګاډي دي او د تجارتونه دي شرکتونه دي بلکې اخ انسان نو ګورې چې هغه دواړه کې نشته او د سترګې نشته او لاسونه نشته او هغه یو ځکه ناس سوال کوي کله چې تاسو هغه باندې نظر ورغی دا کوم نعمت چې تعالی رب العالمین درکړي کې سبا بدن دا بس پکونه غړي وقلت ما ویل یا رسول الله زدني مال نورم زيت خبره وکا صحابه ډېر حریص خلک په باب دعوت او دین کې نو قال ما ته ویل چې مینه کوا المساکین د مسکینانو سره وجالسهم او غیر سره کېلا مسکینانو سره مینه ساته قلت ما ویل یا رسول الله زدني ما خبره نورم زيت کا نو قال اغويلي قل الحق حق خبر بیانوا وان كان مرا اگر کا ترخولینی علماء اگر کا بری سند باندې کلام کوي لیکن اهل علم فرمایي چې معنا له سره کړه سړی سند پرې روایت پرې الفاظو کې سوچوږي نو کامل معنا ده حق بیانوا او دا مخکې درس کې ویل شو چې دا حق مسله خلک بری دي غیر پر تسویق وجري قلت ما ویل یا رسول الله زدني ما نورم زید کا نو قال ذا الله نبی ویل چې یو ځکه خپل وريدي و ان قطعوک اگر کا غصه سره قطع کول کې خپل ولای ندی کې خطه فالا قلت ما ویل یا رسول الله زدني ما نورم خبر زید کا قال لا تخف الله مې ریګه د الله د دین په باره کې لو متلائم د یو اعتراض نه کون کې د اعتراض نه د دین په باره کې د معترض اعتراض نه مې ریګه قلت ما ویل یا رسول الله زدني ما نورم خبر زید کا نو قال ما ویل چې مینه کول الناس د خو خلق لا ما تحب لنفسك اغه شي جزان لغواړي کم شي جزان لغواړي هغه بدقه ش نور لمغواړي دلته ان شاء الله د حدیث اجمالی دي محدثین به تشریح کوي دي به دا مقصد چې سړی ځان لکه زغواړي نه دی بل چا نه مغواړي نه دې دا مقصد دی یو سړی د هغه بازار لږه استاد ضرورت دی یو مال پیسې دی ورکړي شرکه مال ګور ډیر عمده شی راوړه کاغه تعالی خراب شی راوړي په ناراضګي کې د قشن ته بل چا له شی وړي قیمتي شی وېسه دا حدیث مقصد ثم زربا بيده به رسول الله بده خپل لاس اوله على صدر ازمار السنا او فقال ویل يا ابا ذر لا عقل قد تدبيري عقل دومره کار نه کې لکه مخکې چې سړی پروګرام تدبیر برابر کې ولا ورع او دا به تقوانی کل کف لکه سړی د ګنا نظام بچ په دې چې موږ ناشو موږ لکه زنا ناروا ده غلا ناروا ده دي کې به دومره اثر نه لکه بالفعل چې موږ راشو ځان بچو ساتو او کار ګوره به نسب حسب باندې نه کېږي لکه کیسه اخلاق باندې شي کېږي دغه ګوره شو کارونه ذکر شو جنت سره به داخلي کې تقوا د قران تلاوت ذکر رب العالمین جهاد فی سبیل الله د بیزه خاندان ځان ساتله خاموشي چې کله به خیر نه به تشریح او هغه چې کتل چې هغه سنه کتل یو هغه چې موږ ورته هغه سنه اوچتي د مسکینانو سره مینا حق و ناصر رحمی د دین په اړه کې د هیڅ نه ریدل خلق له هغه شیخ وګڼل چې ځان لغواړي کله چې دا کارونه به انسان کې موجود شي د دینه بروسه د سړی رب العالمین د جنت په طرف باندې روان کی اجمالی اول باره کې ویل دي چې زه تعالی وصیت کوم د الله په تقوا په دې سره خبره کو او درسونه کې بار بار ویل شي دي
چې تقوا ویل شي سره اقسام کم دي انسان بکله رب العالمین په نسبت متقی جوړیږي او د تقوا فائدې شي اځه غټه خبره ته راخلو تقوا په لغت کې ویل شي بچاو ساتلو لا وقایله څه چې دا کتاب د تخریب او بچ کېدل نسات استرا کې علماء ډېر معناګانې کړې دي امام قرطبي یو معنا کړی دا وې د خپل ژبه حفاظت امام بغوی د شمانه کړی د فحشا او کبایر نه ځان ساتل او خازن د شمانه کړی دا چې کوم ځکه رب العالمین ته منع کړی ال تجریګه مو چې کوم ځکه تعالی امر کړی ځان ورسوا علي بن ابي طالب فرمایي وې دا ټول مسلمانان د ځان محترم غړه عبد الله بن عمر ویلي وکړه چې د نیکی وکړه نو پاغه باندې خوشالي غما چې بس ما بالکل جنت ځان له اصول کې او بس دی او ګناه چې وکړه پاغه باندې اصرار مکوا عبد الله بن عمر به د شمانه کړی دا انسان چې کله عمل وکړي دا ته مبسادي چې الله ما جنت ته داخل کې او دا یریږي چې الله مې رد نکړي د قران او سنت تابعداري او کارونه باندې څنګه الله خبرکیږي غل نه کېږي ما مباحات نزان ساته د الله سره مینا د الله بندگی او د الله بندگان لا هغه شی انتخابو چې ځان له غواړي طاغوت نزان ساتل او د حرام نزان ساتل او ذکر رب العالمین او دغه سره د رسول الله بدلانه باندې روانېدل عمر بن الخطاب د کعب الاحبار نه بوښتنه وکړه د تقوا څه معنا وی یو سړی د ډیر وګد کمیشي ځان له جوړ کړي دی واغه دې یو اغزن اسمکه علاقه کې روان دی سم خل د جدا په ډیر احتیاط باندې قدم اوچت کې کنه به غوري سره ډیر احتیاط سړي رښګنټي به سړی هریږي چې لکه بده کې مې الله را گیر نه کېو بده کې مې را گیر نه کېو بده تر مرګ پوري یی د دې مثال چې لکه وکړه مرغې چې خبره بده ونه کې ناس یو اخو دې خو ګور چې کاری مې د کار نه کی پنځه قسم علماء دې اقسام ذکر کړی دي یو د کفر او شرک نه ځان ساتل چې دې ته ویل شي اسلام دویم د ګنا نه ځان ساتل چې هغه ته ویل شي توبه دریم د اشتباهي شی نه ځان ساتل چې هغه ته ویل شي ورع به تور مثال جلګه دا خوراک شخص باندې پر څنګه لري څنګه نه لري عمر بن الخطاب او عثمان بن عفان زیاله لاړ نو شکل راوته عمر بن الخطاب ورته ویل یا عثمان وکاش موږ دا طعام خورل نه ویل کدا ولی وې دې سړي چې په دینت باندې کړو چې رما خلک یاد کې دا دومره اوچت مالدار دی صحابه وګوره دین ځان ساته کوم وخت کې چې کې ټنګ ټکور رقص وغیرہ شوی دغه خوراک نه ځان ساتل یو وخت کې شکر راغی چې لکه دا په سم سړی لاله کړي کې اشنه ګډ وړه ځان ته ساته چې مکو چې ارزه بسر راړوي چې بس خېټه کاوه دا اغونده حلال دغه حرام د مباحات نه ځان ساتل چې دې ته ویل شي ورع او دا قشن د خپل رب العالمین په بل طرف باندې نه روانول انسان کې به تقوا راځي کله یو خبره چې سړی د آخرت په عذاب کې سوچ کوي چې زمونږ الله په باقي دنیا کې موږ له سزا راکړي خو ګل غډه سخت سزا قران کې رب العالمین فرمایي زماغونه سزا څوک ورکړي نو زماغونه تړل ګوره څوک نه کوي دویم سړی په دنیا په عذاب کې سوچ کوي چې الله دې ریږي چې بدی کې مې الله راګیر نه کی مسخه مې نه کی او ګډ وډ مې نه کی او مې نه شرمای دریم د آخرت د انعامات او سوچ او څلورم د دنیا د انعامات او سوچ پنځم د قیامت د ورځې حسابي چې د الله وزما سره یو په یو باندې حسابي کوي بغیر ترجمان نو بغیر درمګړي نه نن شهر سمون کو قران کې الله فرمایي د خلکو د اشتری د خمالي کلی ځان له مودري کنه او بچی لکه شلې بچي رفیق هوا خاص کر په انسان کې حیا راشي علم د قران او سنت د الله فضل د الله رحمت د الله د انعامات او شکریا او د تقوا په پیدو باندې نظام کوي اول نو ځکه په دې حدیث کې ابو ذر شبلی ویل ته وګوره الله نه یریږي اصل کې د دې ډېری فائدې قران ذکر کړی دی خو لیکن یو څه ته یاد ساته اول هدایت چې انسان لکېږي نو په تقوا باندې ووش هدل للمتقین قران کې رب العالمین فرمایي چې ای خلکو دا قران چې هدایت ته ګوره تقوا ولا د پاره دین به هر څه پیدا نه اخلي دین به اق انسان پیدا اخلي چې هغه الله نه یریږي تقوا به دې کې موجوده وي لکه مخکې ویل شو په منځ باندې په جهاد باندې په قران باندې په کعبه باندې په انابت باندې په دعا باندې د رسول الله په تابعداري باندې د الله په فضل باندې د الله په رحم باندې په قوي ایمان باندې د مؤمن سړي د قتل لزان ساتلونه انسان له هدایت نصیب کیږي نو یو پیدا پدې فیدور تقوا کې دره چې هدایت بتعال الله وکي دوی باندې شفه ده بګی دا زمونږ د الله مینه کته وګړي ځان لري تاو کې هغه ځان کې تقوا راواله قران لکینا ذکر در رب العالمین کوا منس کوا
د الله د نومونو سره ځان مختکوا او الله له وخت ورکوا د رسول الله تابعداري د الله لپاره د خلکو سره ورونه د خلکو سره جوړه عمل د رب العالمین د رضا لپاره کوا په ارج کې خنیت کوا دا یاد ساته وزنګ تقوا پیدا کړو زمونږ الله به سره مینه ولري او دا تقوا به ته کې نه یاد ساته زمونږ د الله سره مینه نشو چې د الله مینه نه جنت له بالکل ځای نشي دریم پیدا که یو سړی وغواړي چې الله زموږ سره کومک وکړي نو کومک کیږي په تقوا باندې اساسا خبره ده چې موږ به د خپل باندې وي الله کومک راولېګا زمونږ د جامه د حرام او څاکم د حرام او خوراکم د حرام او 40 غنټې د الله د الله د رسول مقابله لملا تړلو بیا دا خبره کول چې الله ته ولي کومک نه لګي دا مسلمانان ولي ضعفا دي دا ولي کمزوري دي نه د رب العالمین د کومک د پر اساسي سبب چې هغه تقوا ده یره بزان کې پیدا کول د رب العالمین نه دا شکل په انسان کې الله به سره کومک کوي او څلورمه پیدا ناشنا ده چې زمونږ د الله دوستانه په دې باندې شل نصیب کیږي تاسو سوچ کوئ دنیا په ژوند ده یو معمولی چرته رئیسګي غوندي رئیسګي او یو معمولی منصب والا او دا هغه سره زموږ څو ناس ولاړې څومره خوشاله جنګ دي پلاني سره زما تعلق دا غوړه پلاني ځکه رئیس دی او پلاني ځکه دا رقم سړی د زموږ سره تعلق پیدا شو دا زموږ د کارونه را حل کی اے خلکو په دې ټولو موجوداتو کې لوی موجود چې هغه زموږ الله دی لوی خالق داغه دوستانه چې انسان نصیب کیږي هغه په تقوا باندې ځکه تقوا پیدا کړي زموږ الله دوست شوي ملګرتوب راغی پنځمه نشه پیدا کړي علماء دا ذکر کړی د الله نه بخنه په دې تقوا باندې شړل کیږي وتاتي المغفرة بالتقوى دا ارسل غوړو چې موږ ګناهونه الله ما به کنه موږ سره حسابي وکي چې ما به کې اې دې لپاره اساسي سبب چې هغه رب العالمین نه یره یو انسان دغه خبر کې چې لکه دې پریشانی نه زو زنده وسو چې تقوا څنګه پیدا کا زم خپاو تم خپاو اهل مخفا نارینه مخفا زنانه خفا ملګری خفا وجه دا چې په موږ تقوا نشته قران کې رب العالمین فرمایي کته شرط به څنګه تقوا پیدا کړو نو موږ الله به یې صدا غمونه لري کې ټول خوشاله نه وي هر وخت د پاره درځ پرخه بدر باندې راشي په تقوا باندې راځي شل رحمه باندې راځي د الله په یاد باندې ګناهونه ځان ساتل کارونه چې اسانه کیږي پر تقوا باندې د انسان عمل چې قبليږي هغه په تقوا قبليږي د عمل د قبليدو شریعت مخکې ویلو توحید اخلاص د ثواب نیت د رسول الله تابعداري د مخلوق حق ادا کول په دین باندې کول چې الله رسول ویلي دي او د الله سره مين او د الله نه یره د ګناه او د حرام نه ځان ساتل یو پکې تقوا انسان چې کله تقوا وکړي د انسان عمل به الله قبول کوي قران کې رب العالمین فرمایي د قابل او د حابل د واقع بارکه الله چې قبل واله کوي د متقین له من المتقین شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله شکر دې آیات راغی او به ژړل چاته پوښتنه وکړه چې شیخ ولی ژاړي وې دې آیات کې الله دې خبره کړې ده چې زه د هیڅ عمل نه قبل او مگر دا هغه انسان چې هغه الله نه یریږي 40 غنټې د قران او سنت پابند دی موږ چرته 40 غنټې د قران او سنت پابند دي په یو ځکه نو یو رقم ته جبال وځي بل رقم بار شلاړ سترګې په یو طریقې استعماليږي غوګونه په بل او لاسونه په بل او داشه په بل او دا ګوتې په بل او کې په بل دماغ په بل د انسان کامیابی چې نشي کېږي د دنیا او د آخرت هغه په تقوا باندې په تقوا باندې په توبه باندې په تزکیه باندې په ایمان باندې د رسول الله په تابعداري سره چې ناکاميږي په جرم په ظلم باندې په شهر باندې کفر باندې ارتداد باندې او د قشند الله او د الله رسول په مخالفت انسان له جزیره رسلکیږي نصیبږي په تقوا جنت ته داخله دل په تقوا باندې کیږي او د اور نه بچ کېدل ګوره په تقوا باندې کیږي د جنت داخله د پر مخه تقریبا یو درس کې 3 اسباب لري شی و بلا زیات لیکن په ټولو کې اساسي سبب علماء قرآن چې ذکر کړی دی التقوا د الله نه یرا د ور نه بچ کېدل په تقوا باندې او زمونږ د الله کومک چې سل نصیبږي هغه په تقوا باندې په صبر باندې په تزکیه باندې منځ باندې زکات باندې د رسول الله په تابعداري باندې قرض حسن باندې اخلاص باندې علم چې انسان نصیبږي هغه په تقوا باندې نصیب کیږي یوسف علی السلام رب العالمین کې سائل مرکه اتیناه علما وحکما الله یذلم علم ورکه په هم ورکړه وجدا وجد د تقوا وکړه د زنا نظام بچ قال معاذ الله د عبادت خونجي جوړیږي په تقوا باندې انسان کې چې غیرت پیدا کیږي په تقوا باندې او د الله رحمت چې انسان له متوجي کیږي هغه په تقوا په دې ځل کې چې درانه نورانیت انسان له پیدا کیږي دا په تقوا باندې او د انسان له باقي دنیا کې نور نصیبږي په تقوا د ساحرانو د سیر نه چې بچ کیږي په تقوا باندې حاصل لا
نن درس کې موږ د رسول الله د احادیثنا خبره په هغه حکم او سبب باندې وکړه چې انسان جنت لور باندې داخليږي د الله نه یرا او تقوا دا من 40 غنټې د قران او سنت تابعداري دغه اقسام ذکر کوم مثالونه فائدې او اسباب چې انسان به کله متقی جوړ شي رب العالمین دې موږ ته یقیني متقین کی رب العالمین دې موږ ته د قران او سنت بصیرت نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.